امن رانوست یو امن یې رانوست په کابل کې رانوست د کابل په ښار یې نو وزیر اکبر خان کې رانوست یو د اسلام په حاکمیت باندې مونږ که په بیرغونو مونږ سره بحث کوئ راځئ فلسفه یې وکړو په رنګونو یې وکړو د سپین بیرغ نښه د امن ده څنګه امن راغی د اسلام په حاکمیت امن راغی ای غربیانو وایې اورئ که سل وارې ان عدتم عدنا که بیا راوګرځېدئ موږ نه یو ستړي موږ له خپلې مبارزه ځان ته عبادت بلو والله العظیم منم چې هغه ډېر سخت حالت و چې موږ مدرسې یتیمانې وې زموږ مدرسې بندې وې زموږ قرآنونه معطل ول زه بله ورځ د موږ د مدرسې کمې بخاریان یې د لوی او د وړې دورې کتابونه چې کوم کور کې ایښي وو زه واخلم لیدلې مې نه زړه راغله خو وایې وړئ ان عدتم عدنا که بیا راځئ بیا راځئ موږ خپله مبارزه عبادت بلو نه ستړي کېږو که لږ خلک مو ملګري وي د لږ خلکو په ملګرتیا باندې ټولې مغرورې دنیا ته چلنج ورکوو هغه افغانان چې په پردیو ژبو باندې کله د امریکا او د فرانسې نه کله د غرب او د وروس نه مونږ ته تحداوي او چلنجونه راکوي کله په یو نام او کله په بل نام باندې افغانانو ملګرتیا یې مه کوئ لوی ارمان مو پوره سوی چې امن ده څنګه راتېج شوئ څنګه له ډاره ننوتلي وئ کله ګرځېدی شئ د چارسیا خلکو د موسیي خلکو د ټول افغانستان ملته یخ سوي وئ منجمد وئ د فتح نه وروسته الله پاک ټیټ کړئ ټول افغانستان مو وکړ شپه ورځ ګرځئ او راګرځئ الله یو لوی انعام در باندې راوست چې امن ده څه شی غواړئ بل خیر ده راته ویې وایئ که په مجلس کې ناست یئ هر څوک یې ویې وایئ چې معقول یې درته جواب کړو د پردیو په ژبه باندې مونږ ته خبرې مه کوئ او پردیپال دې هم خبر وي ارمانونه مو نه پوره کېږي او نه به پوره سي خبر دې د ښځو د پوهنتون مسأله څومره غوغا مو پې جوړه کړه ولې تېر کال چې د ما مدرسه بنده وه د ما ورور مو شهید کړ د ما په مدرسې کې چې سوونه شاګردانو درس ویلې هغه چې معطل هغه غربیانو چیرې وئ هلته مو ولې د تعلیم د دښمنۍ غږ نه کو قاري صاحب سیدګل چې مهاجر وو هغه امام صاحب چې د ما سپین ږیری تره ده ما سره مدرسې کې زمونږ د حدیثو استاذ و په سپینه ږیره مو مهاجر کړ هغه علما چې په کابل کې مفتي صاحب نظیف الله د میدان ده 40 شاګردان مو ټول د مدرسې نه تړلي لاس تړلي 40 ورځې زندانیان کړل هلته دا د علم د غوښتونکو خلکو چیرې وئ وایې اورئ د اسلام تعریف زده کوئ د اسلام او د اسلامي نظام تعریف واورئ حراسة الدین مونږ اسلامي نظام چاته وئ علامه ابن خلدون په خپل تاریخ مقدمه کې وئ اسلامي نظام چاته وئ وروایې اورئ غربیانو ته حراسة الدین مونږ به خپل دین ساتنه کوو وسیاست الدنیاء به د دنیا ټول سیاست به دین ته ور مرجع ګرځو مونږ د شفاخانې مخالف نه یو مونږ به شفاخانه په مخ بیایو خو شفاخانه ټول نظام دغه سیاست د صحت به دین ته ورګرځو په دین باندې به سیاست کوو په دین باندې به مخ ته بیایو دیتا غربي اقتصاد نه منو دیتا سعودي اقتصاد نه منو مونږ د اقتصاد مخالفین نه یو شيوخ ناست دي مونږ په وړه دوره کې نیمایي فقه مو شیخ صاحب احمد ګل شیخ صاحب
نیمایي فقه د موږ معاملات و اقتصاد ده که نه شفعه هدایي نه چې شروع ده تر اخیره تر کتاب الغصب پورې دا ټول بحث د بیوع نه نیولې تر کتاب الغصب پورې د شفعې نه نیولې تر اخره تر مکاتب و تر معدونه پورې د موږ ټول بحث د اقتصاد باندې ده موږ د اقتصاد مخالف نه یو خو اقتصاد و سیاست اقتصادي به مو تر دینه پورې وي که نظام جوړو د تا په عسکري نظام کې سلام بالعقوف نه منو دا غربي ایدیالوژي ده علما ناست دي سلام بالعقوف دا د یهودو عادت ده موږ خپل نظام جوړو دا معنا نه لري چې د تا سلام بالعقوف نو پکې هغه نظام منظم نظام نه ده زمون نظام منظم نظام ده سلام بالعقوف پردی کلتور بنو د ترمذي و د بخاري و د صحه و ستو کې سلام بالعقوف د یهودو سلام بنو اما چې لفظ سره د علما جایز بلی څه ضرورت ته بدون د خولې مونږ فوج داسې فوج جوړوو مونږ که په هر لحاظ باندې بحث کوو په هر خبر بحث کوو خارجي سیاست به مو تر دنیا تړلی وي د تعلیم سیاست به مو د سیاست د تعلیم به مو انشاءالله تر دین تړلی وي تاسې له مونږ نه ښه علما یئ تاسې له مونږ نه د علم ډېر مینان یئ د علم دښمنانو د کفر زمنو هغه تاریخ مو یاد کړئ د هولاکو خانو د چنګیز خان لښکرو د موږ د بغداد کتابخانو کې 3 میلیونه کتابونه ورک کړل راویې ښئ په تاریخ کې چې دومره لویه ضیاع علم ته چا رسولي 3 میلیونه کتابونه مو نن نسته 3 میلیونه کتابونه مو تاسې دجلې ته غورځولي تاسې ورک کړي تاسې ډمتوب ته هغه داسې تعبیر پیدا کوي چې دا انسانیت ده فحاشد تعبیر د انسانیت کوي موسیقي ته هغه موسیقي چې شهوتونه راپاروي هغې ته د روح غذا وایي قرآن معتل پاتې ده قرآن الحمدلله په ټول افغانستان نظامي ارګانونو کې په ټول افغانستان کې د قرآن ترجمه شروع ده ای افغانانو د الله په خاطر ناشکري مه کوئ د دغه حالت غته والله د فلسطین مسلمانان کوي والله د پاکستان مسلمانان کوي والله د اروپا مسلمانان کوي چې په ټول افغانستان کې په نظامي مراکزو کې د قرآن ترجمه کوي غربیانو وایو قسم په الله که مو ارمان پوره سي نه پوره کېږي لن یو دوه نورې خبرې کوم د عوامو ورونو ته عوامو ورونو علماو نم دا غوښتنه کوم علماو خیر ده دا دین یو څو مسلې نه دي چې همدا هر وخت ذکر کوه او را ذکر کوه د مونږ په شرقایدو سره مقاصدو سره مواقف کې دا خبر ذکر کېږي علماو دا ملت مو نه ده ملامت که دا ملت د مونږ نه وی بې پیسو دا ملت نن مونږ ته راغلی د مونږ توندو خبرو ته ناسته د مونږ خبرې دا ملت په خوشحالۍ اوري زړه ورته کوي په علماو یوه خبره هغه دا چې یو څوک په اسلامي جامعه کې ژوند کوي د خپل امیر سره د دې رعیت او د امیر کوم حقوق دی یو په بل باندې څه سره وکړي ای علماو په دې رعیت باندې دا واجب نه ده چې د خپل امیر سره بیعت وکړي یا د لاس یا د خولې یا د کتابت یا د خط ورلېږلو دغه بیعت په مسلمانانو واجب نه ده علماو دا موږ د عقیدې مسأله نه ده علماو هغه حدیث چې محدثین علما یې ذکر کوي که یو سړی مړ شي د خپل امیر سره یې بیعت نه یې کړی په مرګ د جاهلیت باندې مړ شو ای عوامو ورونو تاسې تر دغه شیخه پورې چې نن د افغانستان د اسلامي امارت زعیم و قاید ده شیخ هبت الله حفظه الله د دې سره بیعت دا یو داسې واجب او ضرور او فرض ده د مسلمانانو یو
د نن د عقیدې مسأله ده د په شرقاید او شرع مقاصد مواقف کې شته مسأله ده کله مو علماو د عوامو ته ویلي نه به خبرې کېږي ما هم نه دي ویلي او تاسې هم نه دي ویلي عوامو ورونو نه خبرې کېږئ په یو اواز باندې انشاء الله هغه امیر چې په دغه زمانه کې د مسلمانانو رهبریت کوی سي رعیتداري کوی سي پرې ښه امیر نشته ځکه د افغانستان خو څه کوي د ټولې اسلامي نړۍ د جهادي تنظیمونو بیعت ورسره ده بیعت کوئ که نه کوئ ووایئ د امیر المؤمنین شیخ هیبت الله اخندزاده د ما په خاطر نه دا یوه شرعي وجوبي او د عقیدې مسأله ده علماو د فروع مسأله هم نه ده ګورئ کله شیخ صاحبانو دا د فروع مسأله ده دا د عقیدې مسأله ده بیعت مو ده د ټولو الله پاک دې قبول کړي نیابتاً نایبان ناست دي الله به یې قبلوي یو لوی واجب مو الله پاک له غاړې خلاص کړي قسم په الله باندې واجب ده څنګه جمع وتر فرض لمونځ دا هم یو فرض ده په مسلمانانو باندې اوس مو چې بیعت وکړ اوس د امیر اطاعت واجب ده خبرې چې درته وکړه د شرع د چوکاټ برابره وه اطاعت به یې کوې ګورئ اطیعوا الله واطیعوا الرسول تاسې الله وایي تاسې اطاعت وکئ د الله او د رسول و اولو الامر منکم د اولو الامر ترجمه یوه په دغه ده چې علما د عقایدو وایي چې د اولو الامر سره اطاعت د امیر د مسلمانانو امر هم واجب ده علماو زموږ په شامي کې دا مسئله شته که نشته ده که چېرته قحطي وله امیر د مسلمانانو امر وکړي چې تاسې روزه ونیسئ دا روزه واجبه ګرځي ګرځي که نه شامي چې لیکلي د وباو دی د قحطۍ په زمانه کې کله چې د استسقا د مانځه امر امیر المؤمنین وکړي چې ټول ملت ته استسقا وکړي ټول ملت به راوځي استسقا به کوي دغه امر د اباحت د وجوب ته راغی د واجبه مرتبه شوله لوړه مرتبه یې حاصله کړله زموږ حنفي فقها وایي دور المختار متن کې دا مسئله شته سګرټ روا دي که ناروا دي د دور المختار مولا دلایل وایي یو دلیل دا وایي چې هلته په عثماني خلافت کې په نارواتوب فتوا سوې ده امیر امر کړی چې سګرټ مه وهئ نو دا مرتبې د مکروه تحریمي ته ورسېدل که مباح هم وي سګرټ خو چې اولو الامر امر وکړ نو هغه له حرمت نه د اباحت نه مرتبې د مکروه تحریمي ته ګرځېږي او مکروه تحریمي یا ګناه صغیره ده یا کبیره ده شامي صغیره به دي علامه عبدالحی لکنوي چې حق د ده سره ده ګناه کبیره ده ښه مسلمانانو ورونو اوس که امیر یو خبره وکړي ولې ټوله ملت راپورته سئ یو څو غربي فیسبوکیانو نه متاثر سئ مثلا د ښځو پوهنتون ته یو څو ورځې انتظار هر سړی بس لکۍ لنګه ړنګه کوي داسې سوي دي هغسې سوي دي سیاست وایي څه د دنیا سیاست څه معنا لږ راکړه او لږ به درکړه نو تاسې خو یې پرېږدئ دا خو داسې نه ده که نه چې کوم سادګي دا فیصله کړې ده دا فیصله د امیر نه صادره ده د رهبرۍ نه صادره ده د علماو نه صادره ده کوم حکمت په پکې عاقلان خو پوهېږي فیه ما فیه بیا ها او ها دا خو به پکې وي دنیا د دې معاصره دنیا کې ژوند داسې ده د مسلمانانو ورونو الله پاک مو جوړ لره چې کله امیر سره بیعت شو اطاعت واجب ده خو تر هغه حده واجب ده چې په دین باندې عمل وي که دین نه خدای نه کړه انحراف راغی بیا نشته خو بیا داسې مه کوئ چې تاسې له مونږ ډېر بزرګان یې چې تاسې وایي چې نو خدای نه کردی دوی د ملایانو باچایي ده الله دې نه کوي که منحرف سي نو د ملایان به بیا د خپلې باچایي په خاطر وي داسې نه ده هېڅکله داسې نه ده هر وخت کې د باطل په مقابل کې که عالم هم د ملا لکړه راخیستې د جهاد لښکر او بیرغ عالم راخیستلی ده هېڅکله دا فکر ونه کوي چې علما به ټول علما به مو خدای نه کرده علمای سوء سي او د کفر په صف کې او د باطل په صف کې به ودرېږي ډېره بښنه غواړم خبرې مې اوږدې کړې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته